بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله زمونږ د ناسته په استاد رضا ول وګرځوه. يا الله ټولو ته د نیکو کارونو توفیق ورکړه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو راغلو مشرانو په اجازه الحمدلله بیبي بنسټ وکولای شو نن د عبدالحق ذکورو لیسې ته فرش مارکر او تخته راوړي. په دغه لیسه کې مشکلات ډیر ده. موږ چې په خپل سترګو وکته دوی چوکي خو اصلا نه لري، خو دا فرشونه هم چې لري دغه فرش هم نه د سترنجي ده. د سترنجیان هم چې لري هغه ډیر فرسوده شوی و. ماشومان نسو کولی چې په یخه ځمکه کینی او دا یخه ځمکه خو تاسو ته پته ده چې دا ډیر مرضونه بار ته راوړي. نو الحمدلله بیبي بنسټ وکولی شو چې دغه ماشومان لپاره فرشونه راوړي. تقریبا 90 متر فرش و او 8 دانې تختې وې او همدغسې مارکر و، تخته پاک و چې دوی ښه په سهولت سره زده کړه وکړي. ځکه لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل دغه معارف چې دا د یو جامعه اصلي او اساسي پایه ده. که چیرته د موږ معارف ته توجه وشي دا هیواد به ډیر پرمختګ وکړي او که چیرته معارف ښه ونه ساتل سي نو دا ټولو ته پته ده چې ورځ تر بلې نه د موږ هیواد به پرمختګ ونه کړي، نور هم به کته لاړ سي. نو مننه کوو د هر هغه څوک نه چې په دغه مرسته کې موږ سره برخه اخیستی و. تر دغه ځای پورې د موږ مسؤلیت و مثلا چې تاسو ته هم دغه فرش واچو، هلته عملا تختې هم نصب که. نو د دې پس نه تاسو مسؤلیت دغه ده چې د دې ساتنه کې ډیر جدي توجه وکړئ او له ټولو نه مننه چې دلته راغلی. نو تاسو نه هم هیله دا ده چې موږ په دعاګانو کې یاد وساتئ. له توجه نه هم ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د بیبي بنسټ کارمندانو او راغلي سپینګیرو او د دغې لیسې استادانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. من د بیبي بنسټ له دغه مرستې نه ډېر رضامند یو او دوی ته د الله پاک اجرونه ورکړي دنیا او په آخرت. موږ ټول دعا ورته کوو. یو دغه کار نه ده، له دغه نه مخکې دغه د طالبان چې راغلي دي له هغه وخته تر دغه وخته پورې دوی همداسې په کراتو مراتو راغلي دي او د موږ د ولس سره بېوزله خلکو سره مکاتبو سره کومکونه کړي دي او الله پاک دې د تل دپاره دوی ته همدغسې توفیق ورکړي چې همدغسې کومکونه د موږ د مظلوم ولس سره او د بېچاره ولس سره دوی وکړي. او له هغه نه وروسته دوی ته کامیابي غواړم او د سارک څوک چې دغه د موږ غږ دوی ته رسیږي یا خبریږي هغه سرمایهداران او فیوډالان ډیر دي په ساره کې. هغوی ته دې خدای داسې سیالي ورولي چې همدغسې کومکونه دوی دغه د سارک مظلوم ولس سره وکړي. او په پای کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله اوسئ، عزتمن اوسئ او هر کله په خیر راسئ. درنو محترمو مشرانو تر هر څه نه مخکې درته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. وروسته له سلامه د راغلو میلمنو او مشرانو ته بیا هم د زړه له کومې ښه راغلاست وایم.
د بي بي بنسټ له کارکوونکو او ورسره مشر حاجي صاحب عبدالحمید جبارخیل څخه موږ ډیره مننه کوو چې دوی دلته راغلل او د موږ دغه ستونزې او مشکلات یې واورېدل او په دې برخه کې دوی هغه خپل څه وس و هغه یې موږ سره وکړ. موږ له دوی څخه ډیره مننه کوو. موږ د بي بي بنسټ د کارمندانو څخه ډیر خوښ او خوشحاله یو او د دغې خوشحالۍ په خاطر باندې چې دوی موږ سره همکاري وکړله نو د دې په خاطر د یو عزت او د درناوي په خاطر باندې موږ عبدالحمید جبارخیل ته د دستار پټګۍ وړاندې کوو او دا په سر باندې ورته ږدو. نو دوی څخه موږ بیا هم مننه کوو چې دوی موږ سره لا زیاتې همکاري وکړي او خدای تعالی د دوی ته اجر ورکړي. نو دستار دې ورته مبارک وي او الله تعالی دې وکړي چې دوی په آینده کې موږ سره لا زیاتې همکاري وکړي. دعا وکړي یا الله زمونږ د لاس ته ولاړه ستا د رضا وړ وګرځوه. یا الله دنیا او په آخرت دوی ته اجرونه ورکړه. یا الله ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړه چې په داسې عامل منفعک شیانو کې عامل منفعک کارونو کې مرسته وکړي کومک وکړي او دغه صدقه جاریه کې برخه ورکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. غلام حیدر د ګلخیل اوسیدونکی په دغه مکتب کې د عبدالحق د وناس او د ذکرو په لیسه کې تقریبا د ما 15-14 کاله د وظیفې وشول او په دغه ځای کې یعنی وظیفه لرم د بي بي خیریه بنسټ نه یو جهان مننه کوم. ډیر خدمتونه یې موږ ته وکړل. مخکې کال کې موږ ته یو سولرې او په دې کې او بازک د اوبو یو دغه یې راته راوړه دا ټول هم ځای په ځای کړه. بیا د هغې نه وروسته موږ سیمپونه کې دغه زاړه زاړه پرشونه و څه شی و دغه ډېر ختم و زوبل و هغه شیان دا یې وکتل. د دوی په کتلو سره بیا چې دوی لاړه نن راغله په دغې ورځ باندې د هر یوه کې بېلابېل سیم کې یو فرش راوړه او فرشونه یې وغوړول. د دوی نه یو جهان مننه کوم او دوی موږ سره ډېره ډېره همکاري کړې ده. یعنی د دغه اوس نه مخکې هم کړې او راتلونکي هم دوی دا هیله لري چې بیا هم وشي دا همکاري او همداسې مارکر تخته او تخته پاک دا شیان یې هم راوړل او د موږ یعنې چې غږ دوی واورېده کور ودانۍ ترې کومه د بي بي خیریه بنسټ ټولو کارکوونکو نه کور ودان او ډېره ډېره مننه. ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ سره وئ. د عبدالحق د ذکر لیسې ده چې کومه مرسته موږ راوړې وه چې فرشونه ول تختې وې مارکر وې همدا کوم تخته پاک وې دا هم دوی ته وسپارل او دونه همدا هیله ده چې دې څخه ښه ګټه والي او ښه پاملرنه یې وکړي. تر بلې برنامې تاسو ټول په لویه بخښونکي الله تعالی سپارم.